د پاکستان وزیر اعظم د کورنیو چارو وزارت سلاکار پرویز خټک او د افغان سفیر شکیب افغان سره ملاقات کړی دی او د افغان کډوالو په اړه یې ورسره خبرې اترې کړې دي. د دغه ملاقات اهمیت څه دی؟ لومړی خبر زموږ سره دغه دی. دویم خبر دغه دی چې امریکا هم غواړي چې افغان کډوال د امریکې نه خپل وطن افغانستان ته واپس ولیږي. په دې حواله سره هم تاسو سره تفصیل شریکو او ورسره د افغان کډوالو لپاره اواز پورته کوونکې پخوانی سېنیټر فرت الله بابر په ضد باندې د پاکستان حکومت عملیات پیل کړي دي او په هغه باندې د پریشر غورځولو کوشش کوي چې دوی چې کوم اواز پورته کوي د افغان کډوالو لپاره هغه په څه طریقه باندې بند کړي. دغه درې خبرونه موږ تاسو سره په دغه ویډیو کې شریکو. دغه تفصیل به درته وایو. وړومبی راځو د پرویز خټک د خبر طرف ته چې کوم هغوی د افغان سفیر شکیب الله افغان سره ملاقات کړی دی او په دغه ملاقات کې هغوی د افغان کډوالو چې کوم مستقبل دی کوم راتلونکي وخت دی د هغې په باره کې ورسره خبرې کړې دي. پرویز خټک به تاسو پیژنئ. پرویز خټک چې کوم دی هغه په پی ټي آی کې و او هغوی د خیبر پښتونخوا صوبې وزیر اعلی هم پاتې شوي دي. هغوی 15 کاله دلته په صوبه باندې حکومت کړی دی خو څه وخت چې اسټابلیشمنټ د عمران مخالف شول او هغوی غوښتل چې دغه عمران خان لرې کړي د حکومت نه، نو د هغې نه ملګري د هغوی چې کوم د پی ټي آی مشران وو هغه یې ترې لرې کول. نو په هغې کې پرویز خټک هم و چې هغه هم عمران خان پرېښودو او هغوی د اسټابلیشمنټ په خبره باندې عمل وکړو. مطلب د دې نه دا دی چې دغه پرویز خټک د اسټابلیشمنټ سړی دی. بیا هغوی خپله پارټي جوړه کړه. پارټي مخکې لا نه ډه هغوی تیر چې کوم انتخابات یا ووټونه وشول ټاکنې وشوې په هغې کې هغوی څه کامیابي ترلاسه نه کړه. نو اوس چې کوم د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت دی په پاکستان کې نو په هغوی کې هغوی ته یوه سپیشل عهده ورکړلی شوه. هغوی چې کوم دی مشیر یا سلاکار جوړ کړی شو د کورنیو چارو د وزارت او ورسره د وزیر اعظم مشیر. نو هغوی ته اوس دغه ټاسک او دغه ذمهواري حواله شوې ده چې تاسو د افغانستان سره ډیلینګ وکړئ او د هغوی سره تاسو خبرې اترې وکړئ. نو دا هغوی یوه سلسله شروع کړه. غواړي دغه چې د افغانستان ترمنځ د پاکستان کم تاو تریخوالی دی هغه په څه طریقه باندې حل کړي. پرویز خټک ته د اسټابلیشمنټ د طرفه ټاسک حواله شوی دی چې هغوی د افغانستان سره خبرې اترې وکړي، ځکه چې پرویز خټک یو طرف ته که ډېر پخوانی سیاستدان دی نو بل طرف ته هغوی پښتون هم دی، د افغانیانو سره په ژبه باندې هم پوهېږي او ورسره د هغوی په نیچر باندې هم پوهېږي، د هغوی په طبیعت باندې هم پوهېږي. نو دې وجې نه پاکستان اسټابلیشمنټ غواړي چې د پښتون په ذریعه باندې او سړی هم چې د دوی وي د افغانستان سره هغوی خپلې مسلې خپل تاو تریخوالی هوار کړي او د افغان کډوالو چې کومه مسله ده په دې باندې کار وشي. ورسره چې کوم تجارت دی د دواړو ملکونو ترمنځ په دې باندې کار وشي او ورسره د ټي ټي پي چې کومه مسله ده په هغې باندې کار وشي. نو دې وجې نه هغوی دغه سفیر افغان سفیر راغوښتي وو، د هغوی سره یې ملاقات کړی دی او په ملاقات کې په دغه خاصو امورو باندې خبرې اترې شوي دي. دویم خبر طرف ته راځو چې 25,000 داسې افغانان چې هغه دا وخت په پاکستان کې موجود دي او هغوی وایي چې مونږ امریکا ته ځو او په امریکا کې هغوی ته کاغذونه میلاو شو هلته ژوند وکړي، ځکه چې هغوی په افغانستان کې نشي پاتې کېدی. هغوی د نیټو په دور کې د نیټو سره په مختلفو ادارو کې ډیوټي کړې وې، نو هغوی ته په افغانستان کې د سر خطره محسوسېده. هغوی پاکستان ته راغلل او د پاکستان نه هغوی امریکا ته اپروچ کړی دی او غواړي چې هلته امریکا ته لاړ شي. خو هلته چې کله ګورنمنټ چینج شو د ټرمپ حکومت راغی نو د ټرمپ قوانین چې کوم دي هغه سخت دي. نو یو طرف ته که پاکستان کې دغه افغان په انتظار دي او هغوی وایي چې امریکا ته لاړ شو، خو بل طرف ته چې کوم خلک امریکا ته رسېدلي هم دي هغوی ته هم خطره جوړه شوې ده او خطره په دې ډول جوړه شوې ده. روان کال په 25 جون باندې چې کوم امریکا کې افغانان پاتې کېږي او هغوی ډي پي ایس سټیټس دی، مطلب چې هغوی ته ارضي تحفظات سکیم لاندې هلته دوی ژوند کوي. نو دغه سټیټس به ختمیږي او دا خطره جوړه شوې ده چې هغه افغانان چې امریکا ته رسېدلي هم دي هغوی ته مکمل کاغذونه نه دي میلاو، مګر دوی د دغه ډي پي ایس سکیم لاندې هلته پاتې کېږي. نو کیدای شي چې دغه په 25 جون باندې ختم شي دغه سکیم او هغوی واپس د امریکا نه افغانستان ته راولېږي.
بل هغه خلک چې دا وخت په پاکستان کې ناست دي دغه په انتظار دي چې امریکا ته بلاړ شو نو یقینا هغوی دپاره هم ډېره زیاته خطره ده ځکه چې امریکا کې موجود خلک نه پرېږدي افغانستان ته یې رالیږي د پاکستان نه به څنګه هغوی امریکا ته لاړ شي. دریم ضروري خبر تاسو سره شریکوو. پخوانی سېنیټر فرحت الله بابر د افغان ایکشن کمیټي دپاره کار کړی وو او دغه کمیټي جوړه کړې وه او په دغه کې وکیلان شامل وو، افغان کډوال پکې شامل وو، ورسره افغان سوداګر پکې شامل وو او دغه کمیټې په سپریم کورټ کې او په های کورټ کې د افغان کډوالو د حقونو دپاره کیس هم جمع کړی دی چې په دومره زر موده کې د پاکستان نه افغانستان ته شړل یقینا دغه یو ظلم دی، یو غیر قانوني کار دی. نو هغوی دغه کیس هم جمع کړی او بل پلو هغوی په هر پلیټ فارم باندې دغه اواز پورته کړی دی چې افغان کډوالو سره دی په پاکستان کې زور زبردستی، ظلم، جبر دا دی بالکل ختم شي. نو کله چې هغوی دغه اواز نور هم اوچت کړو، دوی په خپل دغه کمیټې نور کار هم شروع کړو، نو پاکستان اسټابلیشمنټ د دې د غلي کولو لپاره یو کوشش وکړو. هغه کوشش دغه دی چې اف آی ای دوی طلب کړو. اف آی ای به تاسو پېژنئ چې کوم به عمران خان په سند تله راتله او هغوی ته به هغوی خلاف به یې کیسونه جوړول، نو دغه هغوی طلب کړو او په دوی باندې تور لګولی دی چې دغه کوم پخوانی سېنیټر دی فرحت الله بابر دوی د خپلو اختیاراتو نه ناجایزه فایده اوچته کړې ده په هغه وخت کې کله چې دوی سېنیټر وو. ورسره په فرحت الله بابر باندې دا تور هم لګېدلی دی چې هغوی کرپشن هم کړی دی. بله د خندا خبر دا ده یا غلطي یا چې کوم د زبردستي به ورته ووایو د اف آی ای د طرفه د دغه پخواني سېنیټر سره چې په 11 اپریل باندې دوی راوغوښتل شول او دوی ته 12 سوالونه وړاندې کړل شول چې دغه 12 سوالونه جوابونه موږ له راکړه او ورته وایي چې ته به جواب په 9 اپریل باندې جمع کړې. 11 اپریل باندې سوالونه کېږي او په 9 اپریل باندې جوابونه جمع کول ورته غواړي. نو دغه چې کوم دی یو یا غلطي کېدی شي یا چې کوم دی ډېره زیاته افسوس ولا ده چې اف آی ای والا دغه شان ګام پورته کوي او هغوی غواړي چې کم خلک د افغان کډوالو لپاره اواز پورته کوي د هغوی اواز خاموش کړي. په ننني دغه ویډیو کې همدومره که ښې وي نورو معلوماتو دپاره بیا ستاسو سره حاضرېږو. تر هغه وخته پورې خپل ملګري ذاکر الله له په دې دعا سره اجازت ورکوئ چې چېرته هم یې ښاد اوسئ. د الله په امان.